بسم الله الرحمن الرحیم. ګران ملګرو، سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د انسان په سوچ او عمل د غیر چاپیره حالاتو ډیر اثر وي. دا اثر تعمیري هم کې دی او تخریبي هم. د تعمیر په صورت کې دا اثر قانونه مخ په وړاندې بیایي، خو د منفیت په صورت کې د تباہی پیغام دی. د چاپیرچل دا نیگیټیویټي د یو حد پورې خو انسان زغملی شي، خو چې کله د برداشت مزه لنډ شي او د حالاتو خپې د صادر نه بهر شي، نو انسان اول خو په غیر چاپیره خلقو اعتراض کول شروع کی، او که د هغه د فکر آسودګي ونه شي، نو بیا د چاپیرچل هر وګړی، هر زاویه او هر خبره د تنقید د مټاکې جبې د لاندې راځي. بیا صرف ازغي د اعتراض سره نه مخ کیږي، بلکې ګلابونه او براغان هم په سړی بد لګي. د غم خبره دا نه ده چې د سماج په هر رویه اعتراض وارد شي، بلکې د پریشانی خبره دا ده چې د قوم اعلی دماغ هم بنجر شي او د اعتراض زقم راټوکوي. ګرانو ملګرو، چې د قبول صلاحیت کم او د تنقید چاړه تیره شي، نو په داسې کیفیت کې کاڼي بوټي هم د انسان دشمنان شي. سحر ماښام د پریشانۍ لوی سبب وګرځي او خپل پردي د انسان په زړه بوج شي. د تعمیر ټول کارونه ودرېږي او د تخریب لارې اساني شي، او یو وخت داسې راشي چې انسان د خپل تقدیر نه هم بیزاره شي. داسې حالت ته په پښتو ژبه کې پرغز یا بیزاری وای، او د میډیکل په اصطلاح کې ورته ډیپریشن، ټینشن، انگزایټي او یا نور داسې ډیر نمونه ویل شي. زه چې نن خپل چاپیرچل ته ګورم، نو هم دا هر څه راته عیان شي چې عام خلق پرېدا د قوم باشعوره خلق هم د خپل شعور اظهار د اعتراض په شکل کې کوي. څوک چې څومره هم پوها او باشعوره دی، دومره دغه اعتراض او تنقید جوور دی. غیر چاپیره چې کومه بیزاری خوره ده، هغه زمونږ په ماحول کې د تخلیق عمل ودرولې دی او هر اړخ ته د بربادۍ دروازې پرانیسته شوي دي. ګرانو ملګرو، تاسو به وایئ چې د دې ټول بحث حاصل څه شو؟ نو ډېر په لنډو ټکو عرض کوم چې یو انسان په انفرادي توګه او یو معاشره په اجتماعي طور د پرغز حالت ته هله رسي چې کله احساس مړ شي، او کله چې د ذمہوارۍ اوچتولو رواج ختم شي. د یو کس بېحسي د یو کس بېحسي نه ده، بلکې کله کله بل طرف ته دا پوره کوړمې او پرګنې تباه کوي. د بېحسۍ مرض د ضمیر پړسوب دومره زیات کی چې بیا د رښتیاو سترګو ته هډو ښکاري نه. د دې ویډیو په وساتت زه دا درخواست کوم چې راځئ چې په خپل خپل حیثیت کې د خپلو ذمہوارو احساس وکړو، او موږ چې څه یو هم هغه کردار ادا کړو. یو نظم ستاسو په حضور کې پیش کوم چې همدغه پس منظر لري. په جړا شروع شي او په بېوسۍ انجام ته رسي. د نظم عنوان دی ویزاری. زه یو اپیل کوم د هغو په نوم چې وجود نه لري خو قید کړم، او په سر د دارې خېژولی یم، خو نه مې وژني او نه په خپله مرم. نو ای د ضمیر بندونو لږ زما لاره پرېږدئ، ای د احساس پر هره لږ مندمل شه که نه، ای جذباتي فیصلو لږ خپل اثر ښکاره کړئ، ای د خوبونو محل لږ رنج رنج خوشه، ای د خلوص خبرو زما د زړه نه وځئ، ای د حالات سنګینو لږ خو ما هم سنګین کړئ، ای د نصیب غریبۍ اختر به کله راځي، ای د غمډک ماښامه سحر به کله راځي، ای د احساس خاماره بار بار مې څه لچچي، او ای وخته بس که کنه ستم ته بل چا وکړه، بس ای د تقدیر کتابه لږ زما باب ښکاره کړه، ای انتظاره بس که
لږ خپل حساب ښکاره کا. صبر کولی نشم نور ودرېدلی نشم. قافلې مخکې لاړې زه وروستو پاتې شوم. په منډو ستړی شوم. د کاروان نښې نشته. حلق مې د تندې وچ شو. سراب سراب شو ژوندون. رسا رسا فکرونه خطا خطا ولې ځي. دا مقدر نه منم. دا مې په برخه ولې چې منزل نږدې شو نو آواز غلی شو. سوز را پیدا شو زما ساز غلی شو. سوز را پیدا شو زما ساز غلی شو. او زه یو اپیل کوم د هغو په نوم چې وجود نه لري خو قید کړم. Please subscribe our channel and click the bell icon.